احمد مسعود پیغام. احمد مسعود وایي افغانان د افغانستان ستونزه نشي حلولی، نړۍ باید راښکېله شي. احمد مسعود له نړۍ څخه غوښتنه کړې باید د افغانستان ستونزه کې ځان راښکېل کړي او حل یې کړي. افغانان له یو بل سره نشي جوړېدلی او خپل ستونزې به هېڅکله هم حل نه کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو خلاف د دوی وسلوال مقاومت د احمد شاه مسعود د لارې دوام دی چې د خپل تمدن او ژبې لپاره یې کاوه. د هغه په وینا د افغانستان ستونزه د افغانانو له لورې نشي حل کېدی. د مشکل د هواري لپاره باید په سیاسي کچه سیمې او نړۍ راښکېل کړی شي. مسعود زیاته کړې له ایراني چارواکو سره په تماس کې دی او په پرله پسې ډول یې ترې غوښتي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. بیا د مقاومت په نوم جبهه وایي طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د چین هڅې د زغم نه دي. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د چین له لوري د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو هڅې د زغم وړ نه دي. د یادې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل عالم میثم نظري د چین د ولسمشرۍ جینګ پینګ له لوري د طالبانو حکومت سفیر د باورلیک منلو ته غبرګون کې خبرداری ورکړې چې د چین دغه شان هڅې اندېښمنو کړي دي. د نظري په خبره د چین دغه اقدام د افغانستان خلکو د منلو وړ نه دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.